زری ته 12 کاله وروسته په اصلي نوم غږ وشو. هغه دغه غږ په اورېدو ډېره حیرانه شوه. هغې ته ماشومتوب ور یاد شو. د خپلې مور څېره یې په زړه شوه. د هغې مینه ور یاده شوه چې کله کله به یې د زرډېوې په نوم بلله. هغه ډېره خوشحاله شوه. داسې ګمان یې وکړ چې مور، پلار او وروڼه یې اوس هم ژوندي دي. خو د مور د خولې نه به یې چې کله د زرډېوې نوم واورېد نو ډېر به پرې ښه لګېده. مور به یې هر یوه یا 2 ورځې وروسته د زرډېوې سر په خپل زنګون کښېښود او سر به یې ورته غوښت. ډېر کلونه تېر شوي وو چې چا د زرۍ سر نه و غوښتی. کله به یې چې سر کې خارښ پیدا شو نو خپلې ګوتې او نوکان به یې پکې ښخ کړل او کومه یوه سپږه وه چې د هغې له سر نه لاندې پرېوته نو د خپلې مور په شان به یې د کټې ګوتې په نوکانو چخپیته کړه او کړس به یې ترې نه وینیست. دا کانې د هغې مور ډېرې ښې کولې. زرډېوه 15 کلنه وه چې د هغې مور پلار په یوه پېښه کې له منځه تللي وو. هغې به ډېر سوچ کاوه چې څنګه د هغې مور او پلار مړه شول. سم نه ور یادېدل، خو د مور او پلار مینه یې همیشه په زړه کې تېره بیره کېده. هغه وخت د شپې په تورتم کې د دوی د کور په غولي کې ډزې وشوې. زرۍ نوره نه پوهېده، خو د چرګانو په کوټنۍ کې پټه شوې وه. له هغې نه وروسته ملک بابا زرۍ په خپل کور کې ساتلې او لویه کړې وه. په زرۍ به یې د کور ټول کارونه کول. د ملک بابا د کور لوښي، د غولي جارو کول او نور چاره به زرۍ پر مخ بیولې. کوم کار به چې د ملک بابا د کورنۍ غوړه نه کاوه نو غږ به یې په زرډېوې و. زرډېوه به تل ملک بابا ته لاس په دعا وه. هغې به ویل که ملک بابا نه وای نو پر ما به څه راغلی وای. هغه چې 15 کلنه وه د ملک بابا په کور کې په کار لګیا شوې وه. د ماشوم د کرارولو او رڼیو د مینځلو نه نیولې بیا د غوا لوشنه د کور سمبالونه ټول په زرۍ وه. ملک بابا 2 مېرمنې درلودې، خو د مېرمنو خو هسې هم سره جوړه نه وي. خو که بیا چېرته شی هم شي نو د یوې بلې وینې ته خو هسې هم شکې ناستې وي. کله به چې زرۍ یو ماشوم کرارولو نو هغه بله به زرۍ ته په سپکو سپورو سر شوه او ستغې ستغې خبرې به ورته کولې. زرۍ 12 کاله ډېرې ربړې وګاللې. د 2 میاشتې را په دې خوا زرۍ پوهه شوه چې د ملک بابا په کور کې څه ناڅه قدر پیدا شوی دی. ملک بابا هم د 1 میاشتې را په دې خوا هغې ته د زرډېوې په نامه غږ کاوه او په همدې موده کې 2-3 جوړه ښایسته جامې هم ورته کړې وې. په همدې مقصد یې بختۍ ترور راغوښتې وه چې غوشایي ټپي کړي، غوا ولوشي او د کلا غولی پاک کړي. زرۍ یوازې او یوازې د اخلي پخلي چارې سمبالولې. په همدې شپه ورځې کې زرۍ ځان د همدې کور غړې ګڼله. بیا به یې لاس پورته کړ او ملک بابا ته به یې پنډونه دعاګانې وکړلې. هغه په دې پوه شوی وه چې څه موده نوره به هم د ملک بابا په کور کې مېلمانه وي او وروسته له هغې نه به ودېږي. هغه هم نوره د پیغلتوب نه ستړی شوې وه. یو ناڅاپه د ملک بابا د لور واده ور په زړه شو. هغه درز دروز چې څو شپې دایرهګان پکې وکړنګېدل، د نکریزو پر لپسې څو شپې ور په زړه شوې چې هر چا به په خپل وار سره د نکریزو لګنونه د ملک بابا کور ته راوړل. د نغرو اواز به د کلا د 4 خواو نه اوچت و. هر چا به نوې جامې اغوستې وې. له هرې پیغلې نه به د رنګارنګو بویونو وژم راتله. دغه دود د زرۍ او نورو کلیوالو لپاره نوی شانتي و. پخوا به یوه شپه د نکریزو وه او راتلونکې شپه به د واده وه، خو د ملک بابا د لور 8 شپې پر لپسې د نکریزو بنډارونه تاوده وو. کله به چې د نکریزو ټوکرې راوړل شوه نو د نکریزو تر څنګ پر ښویېدونکي بوتل د عطرو به د یوې پیغلې په لاس کې و. د تازه ګلانو امیل به د بلې په لاس کې او یوې بلې به نوي ښایسته دستمالونه په لاس کې نیولي وو. کله به چې د چا لاس په نکریز رنګ شو نو یوې به ورته د ګلانو امیل په غاړه واچوه، بلې به عطر پرې وپاشه او هغې بلې به دستمال ورته د لاس نه وتړلو. دا ډېر نوی دود و. خلکو ویل چې دغه دود د ملک بابا خپلوانو د پېښور څخه راوړی دی. زرډېوې له ځانه سره وویل چې کاشکې زما مور او پلار هم ژوندي وای، زما لاسونه به یې راته په نکریزه سره کړي وای. خو بیا هم شکر چې ملک بابا مې په سر شته. هغه ماته د خپل پلار نه هم ډېر ګران دی. څوک به د چا سره دومره وکړي لکه ملک بابا چې زما سره وکړل. هغه زه ډېرې نازولې یم. په تېر بیا د 1 میاشتې راهیسې چې زما د واده خبره راپورته شوې نو ملک بابا چې کله د کلا په دروازه راننوځي نو لومړی غږ یې په ما وي. څوک د چا سره کوي؟ خدای دې ورسره 100 او یا ښه وکړي. زه چې هغه په دې دنیا ونازولم خدای دې هغه په هغې دنیا ونازوي. کله چې هغې ته د لومړي ځل لپاره میاشتنۍ ناروغي ورپېښه شوه هغه نه پوهېده. داسې ګمان یې کاوه چې کوم بل فساد پرې شوی. د ویرې نه یې چاته حال نه شو ویلی. غونې یې زیږ شوي وو. له دې امله ډېره ځورېده. په دې هم نه وه پوهه چې د ناروغۍ پر مهال په چا باندې لمونځ او اودس نه روا کېږي. خو زرډېوې خوارکۍ ته چا په دې هکله څه نه وو ویلي. هغې په دې موده کې هم خپل لمونځونه او اودسونه کول او هم یې کټوۍ پخوله. یو ورځ د ملک بابا مشره ښځې ورته وویل زرۍ ستا لکه چې جامې نه کېږي. هغه حق پکه حیرانه شوه چې جامې به څنګه کېږي. په سوچ کې ډوبه شوه. په عاجزانه ژبه یې ورنه پوښتنه وکړه چې بېبي جانې جامې څنګه کېږي. مشرې بیبي ورته د جامو کېدل ټول اړخونه روښانه کړل او دا یې هم ورته وویل چې نور په دې موده کې وړه مه اغږه، مه کټوۍ پخوه چې هغه ټول په سړي حرامېږي، حتی لمونځ مه کوه او روژې هم مه نیسه. زرډېوې د ځان سره سوړ اسویلی وکیښ او ویې ویل کاشکې چې مور مې ژوندی وای.
زه به یې پخوا په دې خبرو پوهه کړې وای. کیدای شي چې په واده کې هم ډېرې خبرې وي خو چا ماته نه دي کړي. د دې سوچ سره یو ځای بیا د خپل واده په سوچ کې لاهو شوه. له ځان سره یې وویل زما خاوند به څه ډول وي، عمر به یې څومره وي، ګوټ او شل خو به نه وي. بیا به یې وویل نه ملک بابا ما داسې ګڼي لکه خپله لور، هغه به هم ارومرو ښه سوچ پرې کړی وي، ځکه چې تېره ورځ یې په خپله خوله راته وویل چې ښه شتمن سړي ته دې واده وم چې پښتو کې پټه شي. سره له دې چې زرۍ د شتمنو کسانو نښه نه ایسېده خو بیا یې هم وویل چې ټول عمر مې په وینځتوب کې تېر کړ، پرېږده چې د واده وروسته لږ څه ارام ژوند تېر کړم. خو یوې خبرې ډېره ځوروله چې ولې د هغې کوژده ونه شوه. بې برخې او بې بنډې نن سبا یې واده تیار شو. نه یې د نکریزو شپه معلومه شوه، نه هم د جوړو، نه یې چا د واده لنډون وکړ او نه هم چا د هغې د کوژدن په پته څو خوله خوږه کړه. بیا به یې ځان ته داسې ډاډګیرنه ورکوله چې د چا چې مور، پلار، ورور، خور خپل خپلوان نه وي نو د نجونو په دې پریمانۍ کې څوک زړه ښه کوي چې د داسې نجلۍ سره واده کولو ته زړه ښه کړي. هغه چا چې خپله ځواني په پردیو کورونو کې تېره کړې وي، هلته یې د پېغلتوب شپې سبا کړې وي، تل عمر یې د خلکو د ماشومانو وروڼې مینځلي وي، هغه به څوک وکړي. خو بیا هم د دغه سړي کور آباد چې زما ملنګ یې سره یې د واده تکل کړی دی. خو دا ټول د ملک بابا پیرزوینې او ښېګڼې دي چې زما سره یې کړي دي. بیا یې هم سر تور کړ او لمن یې وغوړوله او ملک بابا ته یې پریمانې دعاګانې وکړې. د جمعې مبارکه شپه راورسېده. مازدیګر شپږ اته کسان د کلا په دروازه راننوتل. د ماښام د اذان نه وروسته د کلي ملا صاحب هم په کلا راننوت. د شپې له ډوډۍ نه وروسته د نکاح شېبې راورسېدې. د بختوي ترور خاوند د یو بل تن کلیوال سره په هغه کوټه راننوت په کومه کې چې زرډیوه د بختوي ترور سره یو ځای ناسته وه. د بختوي ترور خاوند د زرډیوې ته مخ واړوه چې زرۍ د نکاح پلار څوک نیسې؟ زرۍ خوارکۍ ورته وویل زه بل څوک نه پیژنم، زما پلار، مور او ورور ملک بابا دی، زما د نفس وکیل هم ملک بابا دی، هر څه چې هغه پرېکړه وکړه هماغه زما قبوله ده. د بختۍ ترور خاوند چې ډېر غوسناک سړی و بیا یې ورته په سخته ژبه وویل هو زرۍ ته ملک بابا پرېږده، په دې کلي کې لږ خلک خو نه دي، یو بل څوک وټاکه. هغې غریبه بیا ورته وویل چې زه که پلار مور نه لرم نو ملک بابا زما هم پلار دی او هم یې مور، هماغه زما وکیل دی او د نکاح پلار هم. دا کار درې څلور واره تکرار شو خو په وروستي ځل د بختۍ ترور خاوند په غوسه راغی او زرۍ ته یې وویل زرۍ د آخر ځل لپاره درته وایم چې خپل وکیل وټاکه، زما له لاسه هر ځل تګ راتګ نه کیږي. د زرۍ حوصله نور هم تر سره اوښتې وه. په لوړ اواز یې ورته وویل زما یوه خبره ده، زما یوازینی وکیل ملک بابا دی او بس. په دې شیبه کې بختۍ ترور خوله پر وسپړله او ویې ویل چې نن شپه ستا او د ملک بابا دواړه د نکاح شپه ده، ځان پوه کړه. د زرۍ خوارکۍ شونډې په رپېدو شوې، داسې چپه شوه لکه تیږه. ها صدا ترې نه ونوتله، سر یې پر زنګون کښېښود او هېڅ یې هم ونه ویل. په دې کې ریبارانو یو بل ته وکتل او ویې ویل چې راځئ چې ځو، وایي چې چوپه خوله هم د رضایت نښه ده.